که ګنډاپور دی که پور دی که بل پور دی که سلپور دی ټول چې کم دي که نه عمران خان نوم خو زه یم چې 100 کاله پس په هم دغه ولي چې هغه یو ایمانداره سړی دی خو د هغه په پالټۍ کې چې دي ټول بېایمانه دي ټول عمر مونږ دا زنده‌باد مرده‌باد وکړو او هغه خلک مونږ کم ځای ته ورسوو دلته کې زمونږ MNA FNA صاحب چې کم دی نو هغه په څوک وایي دا شی خرڅوم هغه وایي زه یې اخلم څوک وایي دا شی که څوک وایي ډیران خرڅوم هغه وایي زه یې اخلم چاله اوټ ورکول په کار نه دي دا ټول خلک پالټۍ څه ته وایي څه شي پالټۍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او نن موجود ما په سوات منګوره کې اساسو ملاقات د پښتو د فلم د ټي وی د سټیج یو تکړه هنرمن یو ډېر ښه اداکار محمد حسین سواتی صاحب سره کول غواړم قدرمنو تاسو ته پته ده دا زموږ ډېر یو ښه دوست یو ډېر ښه ملګری دی زموږ ډېر مینې نه میا صاحب وایو دا یې خو راغلی سوات ته راغلی دوی سوات ته راغلی موږ سره خبرې ترې وشوې دوی چې زه په کلي کې ما نو راشه ملاقات به موږ دوه څلور خبرې وکړو نو دا وی خو راغلی ما چې د دوی ملاقات موږ سره ملاقات وکړو تاسو هم د دوی خبرې ترې ول السلام علیکم یا وعلیکم السلام مراد خان په خیر علي هر کله راشي عزتمن شي او د کتونکو ته هم زما د الله سلام علیکم څومره چې کتونکو ټولو ته السلام علیکم امیا صاحب کلی ته راغلی ډېر ښکلی موسم دی بارانونه دي وریځې دي څه به د کلي موسم په حوالې سره موسم خو ښه دی خو خلک یې ټول تباه او برباد کړل دا خوړ راوتی دی ډېره تباهي وکړه نو الله دې خیر پېښ کړي بس باران ته خوشحالېږو خو باران سره سره نن سبا سیلابونه مخې سره راوتي بس که مونږ وګورو دې نه مخکې سیلاب راغلی 17 کسان سیلاب ویوړلو حکومت پې څه غوږ ونه کارو نن بیا چې زه په منګورې بازار کې ګرځېدم منګورې بازار خوړ بازار ته راوړېدلی او ډېرو په لکونو کروڑونو روپو خلکو نقصان یې کړی دی موبایل دکانې وړي ایجنسۍ وړي یو څه بل څه څومره چې د هغوی قیمتي سامانو هغه خراب شوی نو د دې ذمهوار ستا په خیال نو حکومت خو شته دی نه د دې ذمهوار زه چې څومره سوچ کوم نو زمونږ د عوام پخپله یو مونږ صرف دې دپاره یو زنده‌باد او مرده‌باد زنده‌باد او مرده‌باد دې دپاره سوچ نه کوو چې یو سړي له موږ ووټ ورکوو چې یاره دا به زموږ سبا تپوس کوي نه به کېدې تپوس دی یا نه دی زه وایم چې اړو چاله ووټ ورکول په کار نه دي دا ټول خلک پالټۍ څه ته وایي څه شي پالټۍ دا فلانۍ پالټۍ ده دا فلاني پالټۍ ده دا فلاني پالټۍ ده فلانۍ پالټۍ مشر ته ګوره هغه ځان له یو شی جوړ کړی مطلب دې خلکو له خپل یو سوچ په کار دی چې دا ټول خپلو کې یو موټی شي یو پالټۍ شي ټوله نو ته سوچ وکړه که نه چې کوم سړی الیکشن وګټي هغه مخکې څنګه یو چې بیا الیکشن وګټي د هغه بیا څنګه پوزیشن کال نیم پس 15 میاشتې پس د هغه سټیټس د هغه چل و ډار دا خلک هغه ته بیا د سړي ځامن نه ښکاري نو زه خو غلطي ټوله د دې عوامو د مطلب دا دی چې دوی کله د زنده‌باد او مرده‌باد پرېښودل او خپلو کې یو بل سره کېناستل نو بیا به لنډ ټیک شي او چې سړي ته ګوري چې کم سے کم دا سړی لکه سبا زما تپوس کولی شي نشي کولی لکه زه چغې وایم الیکشن په ورځو کې مرده‌باد او زنده‌باد او خپل سره مړه بداوي پردي سره مړه بداوي کوم بیا چې رمان سخت رای څوک راخواله نه راځي نو لکه دا غلطي زمونږ ده که نه ما ته ووایې که نه چې غلطي زمونږ ده چې مونږ په الیکشن کې زنده‌باد مرده‌باد دپاره چغې ګریوانونه شلو د ګاډو لاندې کېږو هر څه کوو او چې الیکشن هغه وګټي نو بیا او که نه هغه به بیا نه په خپله دیره کښېني او نه به بیا مطلب ګرځې به پسې او خاص ځایونو کې صاحب ناست دي که نه خاص ځایونو کې صاحب ناست دي دا هسې مې د خولې نه ورته خوب باسي نه سړی خو زه دا ته وایم که نه چې غلطي زمونږ ده چې مطلب دا دی دې خلکو له پکار دی چې ټول راغونډ شي پالټیانې څه ته وایي په کومې پالټۍ چاله څه ورکړل ته ماته دا ووایه نو دوی چې خپلو کې راغونډ شي ټولې پالټۍ ختم یو پالټۍ هم نه منم بای زه خپله یو پالټۍ یم عوامي حکومت بس دغه شی په کار دی مطلب دا دی چې خپل تپوس په خپله به کې او که ستا تاڼه شي که ستا تحصیل شي تاله خو څوک نه راځي که په جایز هم یې تاله څوک نه راځي مطلب نو دغسې چې ستا خپله پالټۍ نو کم از کم یو 100-200 کسان خو به تاله راځي که نه خپل تپوس خو به کې هغه یو عمران خان د خلکو په اعتماد و چې یاره دا ښه سړی دی هغه فاټیم داسې شو چې هغه داسې خلک پکې راغلي چې اوس د هغه اعتماد هم خلکو بس خلک عمران خان نوم خو زه یم چې 100 کاله پس په هم دغه ولي چې هغه یو ایمانداره سړی دی خو د هغه په پالټۍ کې چې دي ټول بېایمانه دي که ګنډاپور دی که پور دی که بل پور دی که سلپور دی ټول چې کم دي که نه نو
سړی شته پکې او دانه دوه پکې شته دی خو مطلب دا دی هغه مقصد شاته کړی دي بس شاته کړي دي ایماندار کسان چې کم دی هغه یې وروسته کړي دي چې د کار خلک دي کم چې ایماندار خلک دي کم چې پوهه خلک دي نو ما- د پارټۍ شاته کړی دي ما وکتل د په دې حکومت کې چې څومره خلکو الیکشن ګټلې دي او هغه د کم ځای نه کم ځای ته رالل نو مونږ ګورو مونږ څه ځناور خو نه یو یاره انسانان یو او بیا مونږ د شو بزنس سره تعلق ساتو مونږ ته پته لګي چې به صدي سر نه دي خو بس یو لاس اعلان کې او بل باندې کې نه بس دغه سي غل ټول ګوري مونږ هم ګورو څوک که یوازې ته یو چغه وباسي خو نه کیږي شاته چې ګوري څوک هم بیا نه او هغه چې سخت افغانان ته به ګوري ما به خلک ولاړ چې ته دلته پته واسي نه بس الله دې رحم وکړي او مطلب دا دی چې کومګه د دې خلکو نه توقع ساتو نو دا ډیره غلطه مونږه کوو ډیره غلطه او چې کله هم الیکشن راشي زما د رونو ته خواست کوم چې ټوله پارټي پرې دی او یو سپینه جنډر اواله او کینه ټول دغه د لاندې او خپل مذاکرات وکړي یو سړی پکې دسه سړی چې سبا تاسو د ګریوان نه برانډ وشي چې مخکې شه او کنه دا په بازار وګرځیدم کنه د کروڑونو روپو خلک د دې په خټو کې ډوبو خړ په غاړه دکانونو د موبایل او د جنسي عمر د خلکو سم چغه والي شي امنه بده نه هیڅ په دې نه لیدلی هغه به چرته تلی او چرته په پکنیک پته دغه حل نو بس په دې باندې افسوس راځي افسوس په دې ډیرو کسانو چې دي چې کوم د ایم پی دي د خاص دي زیادي او نظر تماشې لم دغه ته کور دی اړې سره دغه ته کور دی همداسې خلکو نه بس نو بس دا خلک زویم چې دوی دا ډغرې چې خو خيار بشي کېدې شي کېدې شي دې سره خيار شي زمونږ یو اتفاق نشته دی ته یقین وکړه زمونږ د خلکو اتفاق جوړ شو کنه بلکې د دې پښتنو نن په باجوړ کې څه حل دی مونږ دلته غلي ناسو سبا دا ورځ په مونږ هم راتلی شي په مطلب دا دی بلکې پتا سو تیر شوی پسوا تیر شوی دی یو پیرا خو لکه او زویم چې دا ټول خیبر پښتونخوا چې څومره ده چې دا باجوړ تر غون شي زویم چې دا ال تر غون شي ولې چې مطلب دا غم پښتانه دي زموږ ورونه بایګان دي مطلب دا دی پاغو باندې دا عذاب ولې دی څه خبر ده دا غ ګیدړ چرګانو غوړل دی یو غلی کیږي زه بچم اخر کې ټول ختم شي خواغه بس د ملک په نظام تاسو زمانه خپوي زه خو نه پوهېږم چې دا کم سیستم روان دی او دا به د دې وینډ اپ بسې لکه سوچ سړی وکړي که نه نو مخکې خو چې اوس کوم راځي نو دا خو هغې نه ډېر بد حال دی نو په دې کې ځان له رزق پیدا کول په دې کې مطلب ډېر خلک داسې دي چې ته یقین په خدای وکړه چې هغه سهار چوک ته لاړ شي هلته ناستې نو ماسپښین شي دیاړي ونه لګي نو هغه اکثر په جړای شي هلته کې او شاته د بچی کوري وته دلته کې زمونږ ایم ان ای پی ان ای صاحب چې کوم دی نو هغه په څوک وایي دا شی خرڅوم هغه وایي زه اخلم څوک وایي دا شی که څوک وایي ډیران خرڅوم هغه وایي زه اخلم هلکه ډیران هم ته اخلي هر څه ته اخلي تا خو پرون نه اخیستل نن ته څنګه اخلي کوم ځای نه پیسې راغلي دا زنده‌باد او مرتباد دا دوله ورکړي که نه نو الله دې رحم وکړي په ټولو باندې خو زه بیا هم دا وایم چې هر کله د الیکشن ورځې راشي نو مهرباني وکړئ چې دا زنده‌باد او مرتباد څوک چاله څه ورکوي خان چېرته تاسو له درلېږلې ده چې تر څو پورې دا خپل محنت تاسو نه کړی نو تاسو نو زه تاسو دا ریکویسټ کوم چې مړه ټول عمر مونږ دا زنده‌باد مرتباد وکړو او هغه خلک مونږ کم ځای ته ورسوو نو خپلو کې اتفاق وکړئ پرېږدئ دا هر څه د منځه وباسئ دا ښې بدې دا زړونه یو بل ته بالکل صفا کړئ لکه د شیشې غونته کې تاسو به کامیاب یې قسم په خدای کامیاب به او چې کله ستاسو زړونو کې دا شی پروت وي نو مشکله ده کامیابي الله تعالی په قرآن کې مو ما ویل نه ده قرآن خو ما اورېدلی دي مطلب دا دی نو مشکله ده کامیابي نو زه دا وایم سرجي چې لکه کله مونږ د دې شي نه قلار شو نو انشاءالله تعالی چې مونږ خپلو کې یو لاس ورکو که نه نو هر څه آسان دي بار زموږ پاکستان کې 4-5 صوبې دي یو ځای چې نه دهشتګردي شته نه لوډ شیډینګ شته نه څه داسې بل څه دغه شته هر څه چې راځي زموږ د پښتونخوا له راځي دا ولې زموږ اتفاق نشته غټه صوبه ده خیبر پښتونخوا غټه صوبه ده مدنیات پکې هر څه پکې شته هر شی پکې شته دی او که خیال کې نو کمریم زمونږ نه مري که څه شی کېږي پښتون باندې ده د پښتون نه علاوه نشته دی نه دهشتګردي شته دی نه خش ته نه بد شته او څه چې دي پښتون ته یې راغونډ کړي دي او مونږ پښتانه ایسې شوي یو دا فلاني پالټي ده دا فلاني پالټي ده دا فلاني پالټي ده
نو چې 50 تقسیم کې نو پالټیانو کې نو الته نشتلې ناستي دلته پیپلې ناستي الته جماعت اسلامي ناستي الته بلې پالټۍ والا ناستي هلکه خدای دې غر کړ سوچ وکړه چې څه شی درکوي دله یو ځای ته راجمع شي لرې که دا پالټیان سل همسا د یو ګېډې چې یو ځای شي نو بیا زه خو هم دغه وایم ما خو دغه سوچ ته چې زه یم د هر څه دو لرې کړي او بس یو ځای ته راغونډ شي دې پالټیانو څه ورکړل نن اوره پورې څه ورکړل ته ماته دا ووایه زموږ دلته یو بهي الیکشن ګټلی دی یو پېره نه 2-3 څلور پېرې ګټلی دی زه چې اورم نو مطلب دا دی چې کفر دی هسې کفر دی دا مطلب هغه دې دا نه ګوري دا غریبانان نن دا کم حل چې دی که نه په کار دی چې هغه دغلته ولاړ وی او هغه هم د خټو سقا وی نو ما به دا ویلو چې یاره دا د هوټ حقدار دی محکمې والا نشته نه بلدیې والا نشته ټیمې والا نشته هغه 11 کسان چې سیند ول هغه چې کله په هغې سره زموږ د دې سواد دومره بدنامي وشوه دومره بدنامي ولې پنجابیانو راغلي وو هغه ځای هغې سره چې زه تا ته ویلی نه شم ولې دې خلکو له کلیپونه جوړول انتظاما نه هېڅ هم نه و سرجي بیا وروسته صاحبان خبر شو چې هغې ویړل بیا وروسته خبر شو ته په دې ځه زه په دې راځم دا چلو شو دا غلطي ده ده خلک خو یې ویړو تاسو اوس یار څه کوئ ښه ټایم و هلیکاپټر دلته وی ښه ټایم و دا نه چې ټایم نه هر څه خو زه تا ته دا ووایم چې هغو په خپله دغه کې مست وو هغو د پراپرټۍ نه وزګارېدل هغو په خپل بینک بیلنس کې مست وو هغو ته د سیند د خلکو څه پته وه هغو ته د دې خوړ څه پته ده چې خوړ راوتی دی او هغه به چېرته ګرځي غټ ګاډي ورسره دي وروره او که نه او بیا هغه وایي دغه د ادې مېرمن شوه که نه پښتو کې یو متل دی وایي فلانی د ادې مېرمن شوه نو بیا چې یو سړي له پیسه راشي او هسې لیدلي نه یو چې دومره پیسې ورته ورکړي نو هغه خو بیا خبر هم د هغه بل شانتي د هغه خبر هم بدلي د هغه تقریر هم بدلي چې تقریر هم کوي که نه نو وایي چې داسې مړه چې غول خوري قسم په خدای چې غول بادی ما چېرته ونه لیدو که نه چې د یو غریب سړي او د هغه یو دوست ته هیلپ وکړي په کار د دوله چې دو کوي حق دی عوام حق دی په دوی باندې ووټ یې ورکړی دی دو خو دا نه وایي که نه چې موږ د عوام حق دی دو خو بس الیکشن چې وګټي زمونږ والي صاحب زوی او میاک والا اورنګزیب خدای دې جنتي کې او مطلب دا دی چې ډېر مشر سړی و ډېر ښه سړی و ډېر زبردست انسان و هغو له دا مشري هسې نه و حواله شوې هغو کې ځای و ځای پکې و هغو به د سړي تپوس په هم کوو چې لا بړې پسې خبره به یې دله واورېده نو کار به یې دله هم کوو دا اوسني خو دا خو ټول هغه دغه والا دي بس زه نه پوهېږم چې بالکل خو چې دې خلکو تر څو پورې دقه نه یې کړي که نه زه تا ته قسم خورم که زمونږ د خلکو ورځ سمه شي چې تر څو پورې مونږ دا ټولې پالټۍ پرېښودې نه وي هسې ته ما ته ووایه چې د کم وخت نه چې تا اوس سنبال کړی دی تا له پالټۍ څه زده کړي دي چاله یې څه ورکړي دي هسې دې زنده‌باد مرده‌باد دپاره مونږ یو صرف زنده‌باد مرده‌باد دپاره هغې کې مري څومره پکې مړه شي څه پکې دغه شي هغه کور والا لاړ شي هغه ټایم کې یو 100,000 روپۍ ورکړي وایي ځه بیا نور راځو وایي بیا به پښې به چلو نو هغو غریبانان څه کولی شي نو بیا صاحب لکه زه تا ته دا وایم که نه چې ټوله لوبه یو غریب سړی که نه ما تا ته ووایي چې دې چوک ته ته سهار وځې که نه ډېر خلک ناست دي دې دپاره ناست دي چې څوک به راشي او مونږ به بوځي مونږ باندې به کار وکړي نو هغې کې چې څه کسان لاړ شي نو بقایه کسان هلته پاتې شي نو شاته د هغه کور کې هېڅ هم نه وي مور یې بړو ته وایي چې پلار وتلی دی څه به راوړي نو هغه چې ماښام کور ته ځي نو د هغه د یو خدای خبرې میا صاحب داسې خلک هم شته دی نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي پوه شوې که نه